بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د محرم د 2، 3 او د 4 تاریخ یو خاص وظیفه د ستاسو مخکې پیش کوم. ډیره عظیم الشانه او ډیره عجیبه وظیفه ده. الله جل شانه به د ستاسو تمام حاجات، تمام مقاصد او تمام جایز مرادونه او تمام خواهشات په الله جل شانه د ستاسو په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. چې د څه په باره کې هم دعا غواړئ، الله جل شانه به هغه قبول او منظور کی. بے پناه رزق، مال او دولت د دې دروازې به الله جل شانه تاسو باندې راکولو کی. فراخ رزق او ډیر رزق به الله جل شانه تاسو ته درعطا کی. ذاتی کور، گاڑی، بنگلا دا با اللہ جل شانہ در نصیب کی. او بے حساب مال و دولت با اللہ جل شانہ تاسو تا عطا فرما کی. دستاسو پا زندگی کی با اللہ جل شانہ یو سکون او اطمینان راولی. او دا سے حلال او پاک رزق دروازے با پتاسو باندے را کلو کی. شہدی پا وجہ بدستاسو پا زندگی کی اللہ جل شانہ سکون، آرام او اطمینان راولی. زمان عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهربانی دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ. لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شاتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ماله حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د محرم الحرام دا خاص وظیفه په 2، په 3، په 4 ورځ باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ مه. زما عزتمندو، ټولو وروڼو او خویندو ته د اسلامي کال د شروع کېدو مبارکي ویم او د دې دعا سره چې کریم رب دې په دې کال کې په ټول اهل اسلام باندې د خوشحاله موقع راولي او دا ټول کال دی الله جل شانه د ټولو مسلمانانو په سکون سره په آرام سره تیر کی. الله جل شانه دې مونږه په دې کال کې د هر قسمه غم نه، تکلیف نه، مصیبت نه په امن کې وساتي. او الله جل شانه دې زمونږه ټولو دپاره، مونږه ټولو ته دی الله جل شانه روغ، صحت او عافیت والا کال وګرځي. او الله جل شانه دې مونږ ته د خپل عبادتونو د ذکر اذکار توفیق را نصیب کی، چې مونږ د الله جل شانه چې کوم حکم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم سنت مبارک طریقه ده چې پاغي باندې اوچلیږو. بهر حال زما عزتمندو، د محرم الحرام یو خاص وظیفه زه دستاسو مخکې پیش کوم. د دې وظیفې د کولو په برکت سره به الله جل شانه دستاسو تمام حاجات، مقاصد او تمناګانې به پوره کی. زما عزتمندو، چې څوک دا غواړي چې زما د خپل کور وي، د رزق فراخی دی راشي او زما حاجات تی پوره شي او زما هر یو دعا دی قبول شي، نو د هغې دپاره دا وظیفه ډېر کارآمد او ډېره مجربه وظیفه ده.
دا داسې وظیفه ده چې د چا ذاتی کور نه وي هغه ته به الله جل شانه خپل ذاتی کور ورکي، الله جل شانه ورته ګاډي ورکي، الله جل شانه ورته خپل کور او خپل بنگله ورته ورنصیب کی. زما عزتمندو چې څو هم غواړي الله جل شانه به در نصیب کوي. لہذا په اطمینان سره په سکون سره دا وظیفه وکړئ. دا وظیفه د محرم دویم دریم او د څلورم تاریخ وظیفه ده چې کله هم تاسو دا وظیفه کوئ نو زما عزتمندو دا د 3 ورځو عمل او وظیفه ده او په دې 3 ورځو کې دنه تاسو به دا وظیفه د عمل جاری ساتئ. اوس تاسو خوخه د درځ نه سټیم هم تاسو دا عمل کوئ نو کولی شئ که سهاري کوئ که کچغر مې کوئ که غرمې کوئ که ماسپښینې کوئ که مازدیګر کوئ که ماښام ماسخوتن چې سټیم مو خوښه وي نو دا وظیفه تاسو درځ نه کولی شئ. خو زما عزتمندو که چېرې تاسو د دې دپاره یو خاص ټیم ورته وټاکئ چې یاره دا وظیفه به خامخا زه سحر مونځ نه پس کوم یا به د ماسپښین مونځ نه پس کوم یا د مازدیګر مونځ نه پس نو زما عزتمندو د دې دپاره که مو خاص ټیم وټاکلو نو فایده به ډېره زیاته وي ځکه بیا پابندۍ سره کېږي. مطلب به دا دی چې څه ټایم تاسو فارغ یاست تاسو توجه او دھیان برابر وي نو دا وظیفه د عمل تاسو وکړئ چې تاسو نه فوت نشي. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده زما عزتمندو چې تاسو وګوره چې کله وظیفه کوئ نو هغې نه مخکې به تاسو درود شریف ووایئ. کله چې درود شریف د وظیفې نه مخکې وروسته وویلی شي یا دعا سړی غواړي د هغې نه مخکې وروسته سړی درود شریف ووایي نو دا درود شریف د هغې دپاره په منزله د وزرو شي. د وزرو په ذریعې سره چې څنګه مرغۍ الوزي نو دې طریقې سره ستا دا دعا او ستا دا وظیفه دا به درود شریف په برکت سره الله جل شانه قبلی. نو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو 100 پیرې 100 ځله به تاسو درود شریف ووایئ. وړو کې درود شریف تاسو ته مختصر یاد وي نو هغه ووایئ صلی الله علیه وسلم. چې کوم درود شریف هم تاسو ته آسان وي نو هغه ووایئ. د دې نه پس زما عزتمندو بیا 1500 ځله به تاسو سبحان الله رب العرش العظیم. زما عزتمندو د دې نه پس به 100 پیرې 100 ځله به تاسو درود شریف ووایئ. چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي مختصر وي هغه به ووایئ. د دې نه پس به د دعا دپاره لاس پورته کوئ. د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ. د خپل حلال رزق د حصول دپاره به دعاګانې وغواړئ. په خپلو مقاصدو کې د کامیابۍ دپاره او د خپلو حاجتونو پوره کېدلو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. زما عزتمندو دا عمل به تاسو روزانه 3 ورځې په مخه باندې کوئ او منځ کې به چوټي نه راولئ. 3 ورځې په مخه باندې تاسو دا عمل کوي ان شاء الله تعالی. د دې چې کوم فیوز او برکات دي د دې چې کوم ثمرات او کمالات دي دا به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو ډېر بهترین او مجرب عمل دی. په کال کې صرف یو ځل د دې دا موقع راغلی ده په 2م 3م او 4م محرم باندې ضرور به ضرور تاسو دا عمل وکړئ. زما عزتمندو ټوټل 10 منټه په دې باندې لګي لیکن د دې هغه ثمرات او اثرات او برکات هغه ډېر زیات دي. زما عزتمندو ویډیو ضرور لایک کړئ. خپل دوستانو سره د صدقه جاریه په تور باندې شیر کړئ ځکه د نیکه خبره خورول شیر کول د صدقه جاریه وي. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.